سلام نن یو مهم ټاپک سره راغلی یم. ډیره مهمه موضوع ده، خصوصا دغو کسانو لپاره چې انډراید تلیفون استفاده کوي او تلیفون یې هنګ پاتې کیږي او تلیفون کې یې حافظه ډیره نیولې. دا تاسې حافظه زیاتره هغه اپلیکیشنونه نیولې، تاسې اپلیکیشنونه انسټال کړي بیرته هم ډیلیټ کړي، مګر هغه اصل کې ان انسټال شوي ډیلیټ شوي لا ستا له حافظې څخه نه وي. تلیفون هم هنګ پاتې کوي او حافظه یې هم ډیره نیولې. نو څنګه موږ تاسې دغه حافظه له هغو اپلیکیشنونو پاکوو چې کله موږ تاسې ډیلیټ کړي، څنګه موږ تاسې هغه اپلیکیشنونه پیدا کړو چې هغه ډیلیټ شوي مګر په تلیفون کې بیا هم پراته وي. رابسئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې رالاست په دې پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دا نه ده، دا ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو له هغه وروسته به راسئ منیج اپس اینډ ډیوایس، همدغه ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړو رابسئ منیج ته، په عربي بغل باندې منیج لیکلي. دغه اپلیکیشنونه چې تاسو تلیفون کې اوس انسټال دي، خو دلته انسټال چې لیکلی دی مینه ده داسې لیکلی ده، دې به کلیک وکړئ، به دغه ویکتور باندې ان ناټ انسټالډ ویزن انتخاب کړئ. دلته ورته منتظر سئ، هلته به تاسو ته هغه اپلیکیشنونه راواخلي چې تاسې انسټال کړي، بیرته هم ډیلیټ کړي، مګر بیا هم ستاسو تلیفون کې په حافظه کې پراته دي. ورته ګوره دومره پاتې دا به ټول انتخاب کړئ. دا وګوره، دا هر اپلیکیشن چې ده دا انسټال ده، دا به ټول ډیلیټ کړئ تر څو تاسو تلیفون حافظه پاکه شي. هم به تلیفون تیز شي، هم به یې حافظه کې ځای درته پیدا شي. دا تر پای به انتخاب کړو. ګوره دا ما یو څو انتخاب کړو، 1.1 GB صرف دا سولو. په ډیلیټ به کلیک وکړئ او ریموو به کړئ. همداسې به تاسو دا نور هم انتخاب کړئ. وګوره ما پاتې دي تر څو چې ویډیو غټه نه شي. په دې خاطر ویډیو ته سټاپ کوم. په همدې طریقه به تاسو ټول تلیفونان چک کړئ او دا انسټال پخوا چې انسټال شوي وو هغه اپلیکیشنونه به اوس پاک کړئ. نو هیله ده چې له ویډیو مطلب اخیستی یي. نور همدغسې ویډیوګانو لپاره زموږ ټیک ټاک آی ډي او یوټیوب چینل درسره فالو کړئ. ښه وخت کې اچاد.